دا جی منګه قیاس خان یو آنلاین ټریننګ کړو د ډیجیټل ټولز حواله سره او د ویریفیکیشن ټولز چې کوم دي د نیوز هغه حواله سره نو دغه منګه ټریننګ کړو نو به منګ ول چې راشه منګه کوم استیج د کړی کې نو خپل پریس مرګرو ته هغه منتقل کو هغه سره ډیسکس کو دا غوینه سیز د کو منګه چې سنوي د کړی نه هغه ته وخایو نو هغه حواله سره منګه نن دا یو اکټیویټیز وکړه د باجوړ پریس کلب کې خپل پریس کم کولیګز ملګری زمونږه هغه سره نو هغه ماشاءالله ډیر ملګرو ته او په دې حواله سره سنا معلوماتو نه هغه هغه ریفریش شو دا هغه هغه کم نالج چې و ریمایند شو یو ځل بیا او هغه حواله سره موږ ډسکشن وکړو چې څنګه آنلاین ټولز استعمالوي او نیوز ویریفیکیشن به څنګه کوي ډیس انفارمیشن مس انفارمیشن د دې مخنیوي به څنګه کوي دا څه ته وایي فیکټ چیکینګ حواله سره نو دغه ټول چیزونه چې کوم دا موږ ریوایز کړل او جرنالستانو او موږ غواړو چې د هغوی کیپیسټي بیلډینګ وشي او جرنالستان د وخت سره سره د هغوی په هغه استعداد کار کې هم اضافه وشي د هغوی څه مطالبه وه چې مثلا کوم چې دلته جرنالستان دي هغوی څه کمی محسوس کړو چې یاره داسې ټریننګونه نور په کار دي که نه دلته کې بالکل هغوی هم دا وویل چې دغسې ټریننګونه په کار دي موږ له ځکه چې زموږ دغه چې کوم دي دا وروسته پاتې علاقه ده او دا ډیجیټل ټولز چې کوم دي دا استعمال د ډېر ضروري ده ځکه چې نن سبا جرنالیزم ټول ډیجیټل ټولز له راغلی دی او په دې باندې ډېر کار د جرنالیستانو ټول په دې روان دي نو د دې اهمیت نه انکار نشي کېدی نو دغې حوالې سره دا موږ وکړل او هغوی وویل چې کوم جدید ټولز چې کوم دي په دې باندې داسې ټریننګونه په کار دي او دا بار بار په کار دي او د دې ډیوریشن هم زیات په کار دی نو دغه حوالې سره به هم موږ هلې ځلې کوو چې نور ایکسپرټ دي هغوی سره هم خبرې وکړو او دغه شانته ټریننګونه نور دلته ارینج کړو